بل ورځ پرونه بل ورځ دا ملګري ما ته اکثر زما د بیانونه چې اکثر څوک اوري نو ته پته دی چې دی په دې کوډو منترو او په دې پیرانو میرانو باندې او په دوی باندې ردونه کوي نو د ځان نه ماته نوي نوي ویډیوګانې رالیږي چې لکه ده ته پته وي چې داسې مشتي داسې مشتي داسې مشتي نو یو ملګري راته یو ویډیو راولېږله ما ته وایي شیخ صاحب دا وګوره دا پکې وایي نوې قصه ده ما کولاو کړه ومې کته نو د بابا صاحب نوم دی منظرې بابا پېژنې داسې ملګري اکسته ځوان اپېږي دی منظرې بابا دی دا نو هغه وروره دا ته یو کس تللی دی او منظرې بابا هغه انټرویو ویلي چې دا څه قصه ده نو یو کس پکې ناست دی چې وایي زما 80 کاله عمر دی 80 کاله وایي زما عمر دی او زه بس د ځوانۍ نه د منظرې بابا خوا کې پروت وایي چې دلته وایي چې څوک دلته څه وغواړي الله وله ورکوي چې دلته څوک څه مراد راوړي وایي چې هغه پوره کړي نو هغه ورته ویې اکس ډېر تکړه سړی و چې دا قسمه تپوسونه ترې کوله والله دې داسې خلک زموږ په ملک کې ښه ډېر کړي نو هغه ورته دا وویې نو تا به ورته هم دلته به دې یو سوال کړی وی چې حج له تللی وی ځکه چې 80 کاله دې وشو دې عمره کړې نه دی حج هغه وایي بس زموږ په تقدیر کې نشته بس په نصیب کې دې نه وي نو خو بیا دې په دې کې په ځان رد وکړو چې په نصیب کې نشته نه کېږي چې الله یې نه درکوي نه کېږي نو بیا دې منظري بابا ته سره پروت بیا پکې یو بل راټینګه که هغه هم لیدلی خندانه سړي دا کلمې ورته رادغه شي هغه هلته ناست و جي موږ مالګه دمو زموږ خاص مالګه ده او که چا ته څه تکلیف وي هغه ورکوو نو بس دې سره به ښه شي دې مالګې سره نو وایي سوره اخلاص درځي که نه او یو هغه چې کوم ګډوډ شو ته دمونه یې چې تاله سوره اخلاص نه درځي ظالمانو د دې غریبانو خلکو دا مالونه موږ وړو د هغوی هغه دین هم ګډوډ کړو ټول د الله نه هم لرې کړو د پیغمبر نه هم لرې کړو زموږ په ملک کې 2 قسمه خلک دي دا مسله ما بیان کړې تاسو ته ته دې بارک الله فیک وزادک الله علما 2 قسمه خلک دي په دې زموږ په دې ملکونو کې د پاکستان افغانستان انډیا بنګلادیش د خواوشا چې څومره دي یو قسم خلک هغه دي چې د الله نه به دې لرې کړي دویم قسم خلک هغه دي چې د پیغمبر نه به دې لرې کړي نو چې د الله نه هم لرې شو د پیغمبر نه هم لرې شو نو په تا کې پاتې څه شو یو دا دي ګوره دا د قبر پرست او د صوفي او دا دوی د الله نه لرې کړي که ته الله ته لاس اوچتوي چې الله ماله دا رقم نو ته ګناهګار یې ستا خبره الله ته نه رسي نو ته وسیله جوړه کړه تاریخ ستا خبره وي نه رسي والعیاذ بالله نو ته وسیله جوړه کړه مړه ته ګناهګار سړی وي دې ذکر راځه دلته مالګه دلته پلانې شی دی بیماریانو علاج په دې کېږي دمونه به راته اچو د پلاني بابا او د پلاني بابا د قبر په خوا کې چې دی بس جاړه او فریادونه کوه الله دې نه څه شو هېر شو ختم شو دې خلکو ته ورب الکعبه که الله یاد وي ته الله نه دی یاد ګورئ ځکه که الله ورته یاد وي نو ده په دربار او په درګاه کې کول څه که الله ورته یاد دی دی په تعویزونو او په دې خزعبلاتو او په دې دوکو دړکو باندې کوي څه یو قسم دا دي نو دویم راووتو موږ چې په حدیثونو باندې نه پوهېږو حدیثونه د یو بل سره ټکره وخوري حدیثونو کې داسې خبرې دي داسې دي نو دا بیا مولیانو د دین مشرانو دین واضح کړی دی نو موږ به د مولي صاحب او د امام صاحب لار مضبوطه راونیسو چې څه هغه ویلي دي هغه به منو چې د څه نه یې منع کړي د هغې نه به منع کېږو اگر که دا د پیغمبر خلاف وي پیغمبر رانه څه کو پاتې شو پوره یو نیمه ګنټه بیان به وکړي 2 ګنټې به وکړي اواز به بوغ شي او دقه قصه کوي رحمت الله علیه رحمت الله علیه او پلانې رحمت الله علیه او به دغه قصې کوي لکه چېرته به ګدام ګویا که نه صلی الله علیه وسلم خلک بلکل دغه د پیغمبر نه لرې کړي دي بس دغه د بزرګانو قصې دي او دغه د مولیانو قصې دي او بس نو یوې فرقې د الله نه لرې کړو او بلې فرقې د پیغمبر نه لرې کړو نو چې د الله نه هم لرې شي او د پیغمبر نه هم لرې شي نو پاتې څه شو